د ایوبي په نوم د یو بل عصري جامع جومات ګټه اخیستنې ته سپارنه. یا جامع جومات د مرکز اړونده ماڼۍ سیمه کې د 15 میلیونو افغانیو په لګښت د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. ذکر شوی جامع جومات په 2 پوړونو کې جوړ چې په یو وخت کې د 800 لمونځ کوونکو د ځایولو ظرفیت لري. ډېر عصري او مډرن ډول جوړ شوی دی. ځانګړتیاوې دا دي چې بهترین صحن لري، د ملا امام دپاره مستقل د استوګ ځای، د اودسونو لپاره تشنبونه او د اودسه ځایونه لري. په 2 پوړونو کې جوړ شوی دی چې زیرزمیني لري او بهرنی پوړی دی. په یو وخت کې تقریبا 800 نفر لمونځ کوونکي ځایولی شي. د ایوبي په نوم ذکر شوی جامع جومات په شخصي لګښت جوړ شوی. هممهاله د سیمې اوسیدونکي ذکر شوی جومات اړین بولي. وایي دولت او ملي سوداګر باید د اړتیا وړ سیمو کې جوماتونه آباد کړي. دلته تقریبا 10 کورنۍ ژوند کوي چې هغه جومات ته بیخي اشده اړتیا لرله. نو په هغې خاطر موږ ته الله پاک توفیق وکړي چې یو مسجد جوړ کړو او دغه د مسجد کارونه تکمیل شول او افتتام دا لومړی جومات نه دی چې په شخصي لګښت ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. په خوست کې تر دې وړاندې هم لوی جوماتونه او نورې دا ډول ټولګټې پروژې په شخصي لګښت ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي او له امله یې ګڼو خلکو ته سهولتونه رامنځته کړي دي. وكل شيء فصلناه